د سترګو دا اوس چې کومه بیماري راوتلې یو وبا چې ډېره په تیزۍ سره لګیا د خورېږي، د سکولونو ماشومان یې رانیولي، د مدرسو ماشومان یې رانیولي دي، غټان رانیولي دي، هر چاته د سترګو دغه بیماري را لګېدلې ده. نو ډېره خطرناکه هم د ډاکټرانو وایي چې دا بیماري ډېره زیاته خطرناکه ده او د دې ډېر لوی لوی نقصانات هم دي او انسان ته ډېر زیات تکلیف ورکوي. سترګې ورسره مکمل سرې شي او تبه ورسره د سترګو درد نور هم ډېر زیات نقصانات دي. الله دې موږ تاسو ټول وساتي. د دې دپاره یوه مختصره دعا ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابته دعا ده. که څوک دغه دعا سحر او ماښام 3 کرته وي نو الله جل شانه به د سترګو د بیمارۍ نه، د غوږونو د بیمارۍ نه او د بدن چې نورې څومره خطرناکې بیماریانې دي چې هغه د وبا سره تعلق ساتي، دا هم یو قسم ته وبا ده، د دغې ټولو نه به الله محفوظ وساتي. دعا څه شی ده؟ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. نو دا دعا